د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې ته اخیستل شوی موسی خان نن را سره دی او په لومړي ځل دی په پښتو کې غږیږي. موسی د هر څه وړاندې خو مننه چې وخت مو راکړو. پاکستان ملي لوبډلې سره د سفرونه وکړل، انګلستان ته هم لاړی، نیوزیلینډ ته هم لاړی او ایون استرالیا ته لاړی، خو چانس مو پیدا نه کړو. مایوسه خو نه یې؟ نه مایوس خو نه یم، دا خو قسمت خبرونه دي چې کله چې قسمت کې بیا به چانس ملاویږي ان شاء الله. خو خپل مهنت جاری ده ان شاء الله، کوشش به کوو ان شاء الله د پی اس ال نه کم بیک وکړم. د سل چې یم کوهستان نه یم، خو زما سي پیدایش هر څه دی کنه پنډۍ کې شوی دی او زه کله خپل مطلب کلی د تلې نه یم. چون اخیستل شوی یعنی سفرونه دې کړي دي خو په لوبډله کې نه یې لوبېدلی، ستاسو په خیال کمزوري چیرته ده؟ آیا فټنس لیول مو ښه نه دی، لوبېدلي ښه نه یې که نه چیرته بل ځای کې نیمګړتیا ده؟ نه فټنس کې خو څه ایشو نه وه، بس لږ غوندې بولنګ کې وکي بھائی سره کار مې کېدل ځکه ما ته دومره چانسونه نه ملاوېدو، بس خو هغه هر څه پوره شوي دی ان شاء الله. د پی اس ال کې به ان شاء الله هر څه راته به پته ولګېږي ان شاء الله.